محترم فاروقي صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړې د سورة الفاتحه په باره کې چې د الله سبحانه وتعالی معرفت او د الله پیژندل دا که انسان په سورة الفاتحه کې سوچ وکړي نو د ډېر حده پورې د الله صفات او د الله نومونه هغه معلومولی شي د دې مبارک صورت نه. خو په دې کې صرف یو دوه یا درې نقطې مختصر یوه ده چې په سورة الفاتحه کې دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو ایاک نعبد خاص بندگی خاص تا بندگی کوو یا الله منګه و ایاک نستعین او خاص تا نه مرسته غواړو. نو دې کې دا فایده د ټولو ملګرو دپاره او ټولو مؤمنانو دپاره چې یا الله ستا بندگی کوو او ستا په مرسته به یې کوو. نو چېرته په زړه کې دا رانولئ چې دا زه چې دا کومه بندګي کوم یا زه چې کوم عبادت کوم دا زه څوک یمه. که الله سبحانه وتعالی توفیق در نه کو نو والله که مونځ وکړي او یا حج وکړي او یا جهاد وکړي او یا زکات ورکړي او یا صدقه ورکړي، خو ټول د الله کرم او توفیق دی او دا ټول د الله رحم دی چې تاله توفیق درکړي د 2 رکعاتو د مونځ او تاله توفیق درکړي د ذکر او تاله توفیق درکړي د علم او د جهاد او د صدقې او د خیرات. بله فایده دی کې دا د اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته وښایه نیغه لار. نیغې لارې ته هر سړی ضرورت لري خو اکثر په دې نیغه لار باندې انسان یوازې پاتې کیږي او دا هر وخت کې هر زمانه کې داسې چې په نیغه لار باندې خلک لږي. باطل پرست همیشه په هر زمانه کې ډېري او حق پرست لږي. دا خبره قرآن نه هم ثابته او د حدیث نه هم ثابته ده. نو کله چې تا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته وښایه لاره نیغه او ته یېرېږي چې زه خو به یوازې یم او کلیوال به راته دا وایي او پلانې به دا وایي هغه به دا وایي، نو الله تعالی یو قسمه تسلي درکوي چې یېرېږه مه صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې الله پرې انعام کړی دی په دې لار باندې نور خلک هم روان دي، څه پرې تېر شوي دي څه پرې روان دي او څه به پرې راځي. نو په دې نیغه لار باندې ته یوازې نه پاتې کېږي. نو سورة الفاتحه که په دې موږ شروع وکړو دا ټول علما ناست دي او دوی ښه خبر دي دې نه، په دې باندې په میاشتو میاشتو خبرې کېدی شي. دا یو ناشنا صورت دی او ځکه یو حدیث کې داسې راځي بعض روایاتو کې چې د ټول قرآن د سورې فاتحې ځای نشي نیوی او سورې فاتحه د ټول قرآن ځای نیوی شي. څنګه لکه ته اوس په مانځه کې ولاړې او سورة الفاتحه دې ونه وي او د سورې بقرې نه شروع کړه سورة الناس پورې دې ووي دا رکعت دې بیا هم نه دی شوی. او یو سړي صرف سورة فاتحه ووي د سره ورسره یو سورت هم ونه وي نه یو آیت ووي دا مونځ بیا هم شوی دی. الله سبحانه تعالی دې موږ په قرآن باندې پوهه کړي. والله اعلم.